سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له تیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست یو. نن جمعه د 1404 هجري لمریز کال د کب 9 چې د 2016 زیږدیز کال د مارچ له 20 سره برابره ده. تاسې ته له تیرو نیوز څلرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د پاکستاني پوځي رژیم هوایي بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله، د یو ماشوم په ګډون 3 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وختې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ملکي وګړو بې ځایه کېدل. د ناروې کډوالو شورا ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې ملکي خلک وژل کېږي او کورنۍ اړیکې کې چې خپل کورونه پرېږدي. او هند له افغانستان سره د بشري مرستې له استولو خبر ورکړی. اوس هم بشپړ خبرونه. پاکستاني پوځي رژیم د کونړ ولایت په بیلابیلو سیمو 25 هوانونه توغولي. د کونړ امنیه قومندانۍ او د اطلاعاتو کلتور ریاست ویلي چې له تېرې شپې راهیسې پاکستاني پوځي رژیم د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ اړوند بریکوټ او دوکلام سیمو کې پر عامو خلکو 25 ځلې هوانونه ویشتلي. تر اوسه د یادو بریدونو د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلور د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې د کامدیش ولسوالۍ د باغچې په سیمه کې د اختر په لومړۍ شاوخوا 11 بجې د پاکستان پوځي رژیم له لوري پر یو ملکي موټر د هوان ډزو له امله د سحر په نوم یوه ډاکټر له خپل 4 کلن زوی میهن سره یو ځای سیند کې وغورځېدل او شهیدان شول. فطرت زیاته کړې چې یادو ملکیانو جسدونه چې د پرلهپسې ډزو له کبله په یاده سیمه کې بند پاتې وو، نن ماسپښین شاوخوا 2 بجې د ځایي خلکو او مجاهدینو په هڅو د کماري ګل له خوړ څخه په پیاده توګه خوندي ځای ته ولېږدول شول. دغه ورځ د کونړ د شالتن ولسوالۍ کې د پوځي رژیم په ډزو کې هم د سلیمان په نوم ملکي وګړی شدید ټپي شوی. پاکستاني پوځي رژیم له لوري یاد بریدونه داسې مهال ترسره کیږي چې اسلامي امارت د سعودي عربستان، قطر او ترکیې په غوښتنه د اختر د رارسېدو له کبله له پاکستاني لوري سره اوربند اعلان کړ. د ناروې کډوالو شورا ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې ملکي خلک وژل کېږي او کورنۍ اړیکې کې چې خپل کورونه پرېږدي. دغې شورا ویلي چې د 2016 کال د فبرورۍ په 26مه په افغانستان کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو کې بریدونه پیل شول چې یوازې په لږو تیرو 2 اونیو کې 80 افغان ملکي وګړي ووژل شول او 214 نور ټپیان شول. له 115,000 څخه ډېر خلک خپل کورونه پرېښي دي او نه پوهیږي چې کله به بیرته ستنېدل خوندي وي. په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا مشر جاکو پوکاري دی ویلي چې زرګونه کسانو په لنډمهالو کمپونو او د ځایي خلکو له کورنیو سره پناه اخیستې ده او نور یې بیا اړ شوي چې داسې ټیټ کیفیت استوګنځي په کرایه ونیسي چې په سختۍ یې لګښت ورکولی شي. دوی پاکو اوبو، روغتیایي خدمتونو او زده کړو ته لاسرسی نه لري. دغې شورا د روان کال مارچ په 14مه په کابل کې د نشه یي توکو د درملنې په روغتون برید ته په اشاره ویلي چې په ښاري سیمو کې د بریدونو زیاتوالی ښیي چې شخړه نوره هم پراخیږي او په وینا یې تر دې دمه لږ تر لږه 800 کورونه په افغانستان کې زیانمن یا ویجاړ شوي دي. کاري دي زیاته کړې چې د جګړې ښکېل اړخونه دې د نړیوال بشر دوستانه قانون درناوی وکړي او ملکي خلک او ملکي تاسیسات باید هیڅکله هدف ونه ګرځي. د ناروې د کډوالو شورا زیاته کړې چې د تاوتریخوالي د زیاتوالي پر مهال هم له اړمنو افغانانو سره خپلې مرستې ته دوام ورکوي. هند له افغانستان سره د بشري مرستې له استولو خبر ورکړی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندر جیسوال ویلي چې د مارچ د 14مې نیټې په ناوړه برید کې د ټپي شویو کسانو د درملنې او چټک رغېدو د ملاتړ لپاره یې کابل ته د 2.5 ټنه بیړنیو درملو، طبي مصرفي توکو، کیټونو او تجهیزاتو مرسته استولې ده. نوموړي ویلي چې دغه مرسته د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو په موخه برابره شوې او تمه ده چې د ټپي شویو کسانو په درملنه کې به مهمه ونډه ولري. جسوال زیاته کړې چې هند د افغان ولس سره په دې سخت وخت کې ولاړ دی او ژمن دی چې هر ډول ممکنه بشري مرستو ته به دوام ورکړي.
افغان او ترکی چارواکو پر دوړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي. په استانبول کې د اسلامي امارت عمومي کنسول مفتي محمد اکبر اعظمي د ازبکستان له عمومي کنسول شیرزاد عبدالنظروف سره په کتنه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تاریخي، سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د یاد کنسولګرۍ د خبرپاڼې له مخې اعظمي د پاکستان د پوځي رژیم د جنایي کړنو او د همدې رژیم له لوري د روغتیايي اسانتیاوو په نښه کولو په اړه هر اړخیزه معلومات وړاندې کړي. بل لور عبدالنظروف د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ ټپیانو ته یې د ژر روغتیا هیله څرګنده کړې. او وروستی خبر همدا چې اتحاد نړیوال هوایي شرکت خپلې الوتنې افغانستان ته پیل کړې. په لومړي ځل اتحاد نړیوال هوایي شرکت افغانستان ته خپلې الوتنې پیل کړې. لومړنۍ الوتنه نن جمعه د کب 9 ترسره شوه. د شرکت د اعلان له مخې په اونۍ کې به 4 الوتنې ترسره کیږي. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې تیرو نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.